کله اول روجه ونیسي فاذا صام اول يوم اول روجه کې ونیسي غفر الله له ما تقدم من ذنبه د ایولس میاشتې تمام ګناهونه الله تعالی معاف کړه د ایولس میاشتې ګناهونه معاف په اوله روجه نو ما ته په ایولس میاشتې کې څومره مرداري کړي په اوله روجه د ایولس میاشتې تمامه جاخه ختمه او بل عزت ويستغفر له 70,000 ملك من صلاة الغداة إلى أن توارى بالحجاب اوی در پرشتی با در روجهدار د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي الله پاک موسی علیہ السلام فرمایي یا موسی اے موسی ان السماء والارض زمکا او اسمان والطير والنملة في جحرها والسمك في البحر اے موسی الله وی اے موسی اسمان او زمکا میګه په سوړه کې مې په سمندر کې والطير في الجو او مرغۍ په هوا کې دا د روجهدار د پاره دعاګانې غواړي د روجهدار د پاره ستا د پاره مې دعا غواړي ستا د پاره میګه په سوړه کې دعا غواړي ستا د پاره مرغۍ په هوا کې دعا غواړي ولی روجه دي نیولې په لږو خبرو روجه خرابې په دروغ باندې په غیبت په لډو باندې